د الله رسول فرمایي وای د جمعې په ورځ چې کوم سړی دعاګانې کوي د جمعې په ورځ چې کوم سړی دعاګانې کوي په مسلمانانو کې د الله رسول فرمایي الا غفر له الله رب العزت خامخا مغفرت فرمایي یعنی معنا دا ده د الله رسول فرمایي هیڅ یو داسې سړی نشته چې هغه د جمعې په ورځ د الله په دربار کې دعا وکړي الله دې دعا قبول نه کړي هیڅ یو داسې څوک چې دی هغه ستنه خامخا الله رب العزت د دعا چې د هغه قبلې اوس خبره دا ده د جمعې په ورځ باندې دا ټیم کم دی چې موږ دعا وکړو الله رب العزت یې قبول کړي تر ټولو ښه خبره خدا ده چې موږ مسلمانان یو موږ به د جمعې ټوله ورځ په طلب کې د دې چې الله زما مغفرت وکړي چې سړی هر سات کوي رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين د الله رسول په یو مجلس کې ویل سلسل واره به ویل نو چې ما او تا مسلمانان یو موږ د جمعې په ورځ دا خبر هر قدم پر هر موړ باندې کوو دا دعا قبول یو وخت د قبلېدو پکې د الله رسول فرمایي د بخاري شریف حدیث دی دغه د جمعې چې کوم مطلب ساعت دی وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه وأشار بيده يقللها رواه البخاري ومسلم الله رسول فرمایي هغه د جمعې ورځ د پرمانځه ولاړې د دعا وکړي الله رب العزت د دعا چې دا قبلې یعنی ما ته چې پرمانځه ولاړې خامخا د اخري التحيات کې اللهم ربنا اقوم جوای دا څه ما بعد ما ته مطلب د منځه بعد دعا وکړه یا حدیث کې راځي مطلب چې ما ته کله د ماجګل منځل رالو دا انتظار د منځ چې دی هغه د لکسې پر منځه ولاړ د جمعې منځل رااله دا انتظار د منځ د لکسې پر منځه باندې ولاړ په دا مابین کې سړی دعا وکړي الله رب العزت قبلې یا بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه رواه مسلم هغه دا ټیم دی چې کله امام را لې پر منبر کښینسي د منځ تر ختمېدو دا مابین د دعا د قبلېدو دا مابین د دعا د قبلېدو دي سړی وکړي ټیم لږ دی بیخي لږ دی دا زموږ ته خدای یو عام خلک چې کله د جمعې خطبه ویل کېږي بیا امام خطبه چې ووایي کښیني په مابین کې خلک لاسونه پورته کړي دعا شروع کړي و ټیک دی دا د دعا د قبلېدو ځای دی بالکل دی د امام د خطبې د شروع کېدو څخه ونسي د الله رسول فرمایي د لمانځه تر ختمېدو پورې دا د دعا د قبلېدو ځای دی مسلم شریف حدیث دی په دې کې وزره شک نشته اوس په دې کې دا عام طور چې موږ خلک چې دی هغه ولاړ سي لاسونه پورته کوي خطبه چې امام کښیني دوه خطبو ما بین لاس پورته کې دعا کوي علما فرمایي دغه دعا چې دغه ثابت نه ده دعا دا معنا چې ته په خله باندې کوي دعا دا معنا چې تا لاس پورته کړی دا به نه کوي ټیک دی په زړه کې کته خپل دعا وغواړي د دوه خطبو په ما بین کې پروا نه لري په خله به نه کوي یا دغه ستر اولاد چې د خطبه په مابین کې مطلب خطبه کې ته درود شریف وای په ځړ کې پروا نه لري یو ذکر په ځړ کې وای کې پروا نه لري لیکن ک علایده لاس پورته کوي نو بیا خو هغه د خطبه چې کومه توجه ده هغه ولاړه ختم شوله او کته په خله باندې دعا کوي ستا څنګه بل څوک دی کېدلی سي هغه خطبه او هغه خپل فکر چې هغه منتشر سي نو لہذا د جمعې د لمانځه د خطبه په مابین کې دعا غوښتل جایز ده د قبلېدو ساعت دی لیکن لاس پورته کېده او په خوله ویل په خوله ضروري نه ده لازمي نه ده دا ثابت نه ده دا خبره لاس مې پورته کوه او د غسي په خوله باندې دا دعا مو غواړه په زړه کې دعا وغواړه ځکه موږ د الله څخه غواړو نو الله خو زما واست په هر رګ باندې آګاه دی دعا خو ضروري نه چې خامخا مو تعالی لاس پورته کوو مسجد سم او تاسو دعا ست لاس پورته کوو مسجد تر نه نوځو مو تعالی لاس پورته کوو ډوډۍ خورما او ته دعا کوو لاس پورته کوو ډوډۍ مې وخوړه لاس پورته کوو باتروم لرځو موږ دعا کوو مطلب لاس پر یو شی نسته صدای ځای نه چې لاس پورته کېده ضروري دی وېکا او صدای ځای نه چې لاس پورته کېده ضروري نه دی بیا هم دعا چې دا غراغله ده نو موږ هم دغه شی چې کله د خطبه مابین زراله لاس مې پورته کوي په خله باندې دعا مو کوي په زړه کې د الله څخه غواړي یو خود زړه دعا چې دا هغه ډیره خفي دعا چې کوم بلل کیږي هغه ډیره مطلب د قبلېدو ته ورنږدې ده او بل هغه دی چې دغه د خطبه ادب چې دی هغه به نه ختمېږي بیا په خطبه کې کښېنستل چې دی هغه ضروري نه ده عزیزانو چې خامخا به د تحیات په شکل کې ناست دي خامخا به تعالی سونه چې دی هغه مطلب لکه په لمانځه کې چې ما ته هغه سنیو دا ضروري نه ده
بس کښېنه چې څه رقم تا ته اسانه په کرسي کې پر تحیات په شکل یې دا چرزانو یې چې څنګه تا ته اسانه پروا چې د هغه نه لري. صحیح سلو. بیا عام طور په خطبه کې خلک خبرې کوي. په خطبه کې خبرې کول دی لکه بل مانځ کې چې سړی دا موږ کله خطبه وایي دا خلک یا میسجان کوي یا موبایلان کوي یا خبرې کوي یا چاته لار ورشي. دا غلط کار دی، دا ناجایز کار دا رقم سړی نه کوي، بالکل به نه کوي. که راغلی نو پر هر قدم د میاشتې نه د کال د تهجد ثوابونه غواړي، د نفلي روزو ثوابونه غواړي. هغه کې شرط دا دی چې ته پر هغه ترتیب کوي چې څنګه الله او رسول ویلي. نو د قبلېدو ځای چې دی هغه د الله رسول فرمایي چې کله امام خطبې له راولاړ سو، بیان نه، بیان خو زموږ رسم دی. خطبې له چې امام راولاړ سو بیا کله اذان کېږي، بیا اذان وسو بیا خطبه ویل کېږي، بیا مطلب د هغه څخه ما بعد خطبه چې ولس امام کښېني بیا بله خطبه وایي. دا دوه اذانونه پخوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو اذان، د ابوبکر صدیق په زمانه کې یو اذان، د حضرت عمر فاروق په زمانه کې یو اذان. دویم اذان چې کوم دی دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې شروع شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی په زمانه کې د اول اذان دي چې موږ کوو، دا د په زمانه کې علاقه دراز اسو پراخ اسو خلک زره لري سو نه اوریدل چې راتل جمعات په تیر سوی وو. نو دا اذان دې د پارک دي دکانونو مکانونه بند کړي، بل اذان چې هغه د خطبه د پاره دی. صحیح سلو. نو لہذا چې ما تا کله د جمعې پر دعاګانې کو د الله رسول فرمایي یو ساعت ستا، هغه ساعت معلوم نه دی خو په هغه کې د دوه خطبو مابین زوم دی، د جمعې لمانځه بعد هم دی، د جمعې د لمانځه انتظار هم دی، د ماځګر د لمانځه انتظار هم دی، د ماځګر د لمانځه سما بعد هم دی، د لمر ختو څخه پټېدو څخه مخکې هم دی. دا ټول خبرې دي خو موږ مسلمانان موږ به داسې نه کوو چې خپل ځانونه چې دی هغه غافل کړو. نو د الله رسول فرمایي ان فی الجمعه ساعه لا يسأل الله العبد فيها شيء الا اتاه الله اياه. نو د الله رسول فرمایي په دا ټیم کتی شی وغواړي الله رب العزت درکوي. قالوا یا رسول الله اية ساعه هي، كم ساعت دی؟ قال هي حين تقام الصلاه الى الانصراف منها. رواه الترمذي. دا بل حدیث کې بیا د الله رسول فرمایي چې د جمعې منځل ولاړ شوي بیا د جمعې د منځل د ختمېدو پرې و د ختمېدو خو خالد د برکات د جمعې منځ نه دي، سنت هم دی پکې، خطبه هم د پکې، دا مابین کې مطلب چې موږ دعا کوو هغه ټیم هم دی. صحیح سلو. کوشش پدا کو چې الله رب العزت زمر دا ټیم چې دی هغه قیمتي هم کی او په هغه کې به الله رب العزت زمر دعاګانې چې دی هغه قبول هم کی. نو عزیزانو خبرې خو معمولی نه دي، خبرې ډېرې عظیمې دي او ډېرې لوی خبرې دي. زما او ستا د جنت سبب ګرځېدلی سي او زما او ستا د جهنم سبب هم ګرځېدلی سي چې موږ مخ ځینې واړو. صحیح سلو. کوشش وکړو د جمعې لمانځه ته ښه کپړې اغوستل، ښه داسې عطر لګول چې هغه بل چاته تکلیف پریشانی جوړ نه کې، بیا راتلل مطلب چاته تکلیف نور کول، بیا په اول وخت کې راتلل، بیا خطبه اوریدل په ډېر اهتمام سره اوریدل، چغې نه وهل، نارې نه وهل، موبایل خو مخ لره باندې خپل ذکر کوه، خپل فکر کوه، خپل تلاوت کوه. دا ډېره لوی ورځ ده، دا ډېره محترمه ورځ ده چې الله محمد رسول الله ته ورکړه او د محمد رسول الله او امت ته ورکړه. خیر عزیزانو الله رب العزت ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله د خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې مشترا نصیب کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د جمعې د لمانځه ډېر اهتمام وکړو او پر هغه اهتمام باندې الله رب العزت موږ ته وبخښي او الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې موږ دعاګانې هر وخت کوو او هغه ټیم د دعا را باندې پیښ شي چې کوم د قبلېدو دی او ما ته په دعا یې الله رب العزت هغه دعا چې دا هغه قبول کړي هغه منظور کړي. بیا په دې کې خبره ده د عزیزانو چې کوم الله او رسول ویلي دی هغه زما او استاد لپاره مطلب مشعل راه ده. صحیح سلو. زما او استاد لپاره خبره هغه ده چې الله او رسول ویلي، نه زما نه د پیر نه د مرشد نه د ملنګ د هیڅ خبرې نه چلیږي. کله الله او د رسول خبرې را ختم شي بیا برازم رو بندگانو تکشینو. الله او رسول خبرې مشته نه دي را ختم شي، هغه برقرار دي، هغه قائم دي، هغه دائم دي. نو لہذا موږ به هغه ته ګورو، د هغه پرونا کې به خپل ژوند چې دی هغه تیرو. نو بیا به الله رب العزت موږ نه گمراهان کوي. خیر الله دې ویل او د قبول منظور وګرځي. الله دې پر دې تور موږ بچان قریبان ټول عالم انسانیت ته پر دې تور مرګ ورکې چې مري دا ویلا اله الا الله محمد